هغه وخت چې زموږ کور په خیرخانه مینه کې پنجشیر واټ کې وو، د دوی کور هم موږ ته ډېر نږدې و او هر مازدیګر به پوهان صاحب رشاد او خدای بخښلی محمد علم بڅرکی، خدای بخښلی د عبدالحد عریض، دوی به او نور دوستان هم به چکر به سره وهي. نو د چکر په وهلو کې به البته خامخا سیاسي مجلسونه دا به هم کوله. نو کله کله به زه هم ورسره ملګری وم، ځکه چې دغه وخت زه په کابل کې په نادریه لیسه کې وم او دا ظاهرشاهي وخت و. زموږ د دوی د کور ترمنځ فاصله یو 200 متره و، دغه زیاتو کمه کېدله. نو په دې مجلسو کې به مو غوږ ورته نیولی و او د دوی د سیاسي مجلسو د تجربو څخه به مو ګټه اخیستله. نو بله خاطره هم دا و چې دا وختونه چې تېر شوله، میوندوال صاحب د مساوات ګوند تاسیس کړي او د دې ګوند کنګره په خیرخانه کې زموږ په کور کې وسوله چې په اکثریت و په اتفاق ارا باندې اته محمد هاشم میوندوال دغه سود لومړی منشي سو او خدای بخښلی محمد علم بڅرکی دوهم منشي سو یا معاون سو. د دوی ترمنځ هغه وخت دغه مجلس نورو روشنفکرانو په ګډون د 20 زلمیانو هغه پخواني کسان پکښې کې وه، اکثریت پکښې کې وه چې پوهان صاحب هم دغه مساوات یا د سوسیال ډیموکرات د ګوند یو فعال غړی وو او د دوی ترمنځ مینه او صمیمیت خورا زیات و. نو په همدغه اساس باندې دوی سره ملګري وه او خو د دوی ملګرتیا تر اخرنۍ ورځې پورې د مړینې تر وخته پورې سره موجوده وه، چې مساوات وکړ نو خو د دوی دوستي سره موجوده وه. دا بل درېیمه خاطره بیا هم وختونه تیر سول، نظامونه واوښته، جمهوریت په دیموکراتیک خلق سره د ثور د انقلاب په اساس باندې واوښتي او شرایط سره یو رقم بل رقم سوله، دغه د حالات سره خراب سوله. نو په دغه وختو کې خو تر دغه وخته پورې لا هم ډیر کسان په وطن کې و او په دغه خو بیا وروسته چې څه وخت د شوروي اتحاد قوتونه افغانستان ته راغله، نو یو تعداد کسان زما د پلار په شمول باندې هغه ولاړې کوټ ته ولاړې او ورې یو غټ کور جوړ کړي. نور دوستانو ته هم د دې بلنه ورکړله چې کراسي د ګلستان په سیمه کې دوی سره اوسېږي چې او بیا خو تر هغه وروسته چې د مجاهدینو دوره راغله تر د 90 کال دغه پورې خو لا په هر صورت باندې خو وروسته کې په د 1993 کلونو کې خدای بخښلی پوهاند رشاد کوټ ته رالی او هلته خو نو زما پلار مخکې مې ویلي و چې دی وتللی و. نو افق صاحب هم ورې و او تاریخ پوه اکاډمیسن کاندید اکاډمیسن ابراهیم عطایی هم ورې و. نو زه لا هم ورې وم او یو تعداد نور ډېر منورین او مخور کسان په کوټه کې سره راټول شوي وو چې په دغو د علمي مرکزونو د خوا څخه کنفرانسونه ورته جوړ شول چې یو مهم کنفرانس
چې جوړ شو هغه د جعفر خان او ډاکټر معصوم کاسي د خوا څخه په یو لوی کنفرانس جوړ شو په سرینا هوټل کې. په سرینا هوټل کې په دغه کنفرانس کې مختلفو خلکو دوستانو خبرې وکړلې، پوهانو خبرې وکړلې، خو د هر یو خبرې د افق صاحب خبرې په خپل برخه کې د ارزښت وړ وي او دغسې د رشاد صاحب خو نو خبرې د هر خبره مرغلري وه، خو الته د خورا زیات د پنجاب او د سند خلک هم راغلي وه او په اردو ژبه باندې رشاد صاحب دغسې یو بیانیه ورکړله چې خپله دوی و اکسنټ ته اریان سوله چې دوی څونه ښه په روانه ژبه باندې اردو خبرې کوي. نو یوه خاطره د دغه خبرو څخه همدا ده چې ما هم د پښتو پر تاریخ باندې خبرې وکړلې او د دغه بیستون د غره پر ځای باندې مې لفظي غلطي وکړله، بیتون مې وویلې. خو علامه رشاد صاحب د خپلو خبرو په جریان د خپلې وینا په جریان کې چې زما څخه وروسته وکړله، هغه دغه زما غلطي په ډېره هنري ډول باندې را اصلاح کړله او بیا له دې څخه چې دغه څوک وپوهېږي، خو زه په پوه شوم چې زما څخه دغه لفظي غلطي ترسره شوې ده. خو په هر صورت باندې د رشاد صاحب پوهه ډېره درنه پوهه وه او د پاکستان پر ټولو ولسونو باندې بیخي ډېره اغېزه وکړله چې زما څخه به هر یو پوښتنه کوله چې دی څوک و او د زیاتره د څوک څخه مقصد د قوم په حساب باندې و او دا څونه عالم سړی و او د راپورتاژونه او یا دغه کنفرانس راپورتاژونه د پاکستان په ملي ټلویزیونونو او په نورو ټلویزیونونو کې هم خپاره شوله چې د دې څخه یو ویډیو هم جوړ شوله. محترم کاسي صاحب د دې یو ښه ویډیو هم جوړه کړې وه. خو دغه کنفرانس څخه وروسته هر یو غوښتله چې پوهاند رشاد صاحب میلمه کې او کور ته بوزي د ملګرو سره، خو د وخت دونه نه و او دی د کوټې څخه د کابل پر لوري باندې روان و. په هر صورت باندې یو ډېره غټه غونډه دغه سرینا د هوټل څخه وروسته یو ډاکټر په کور کې جوړه شوله چې هغه کې په شخصي لحاظ باندې زیات د سندیان و، پنجابیان و او پښتانه علما او پوهان د دوی پروفیسوران هغو غوښتنې درلودلې او پوښتنې ځینې کولې چې تقریبا دغه شپه تر 3 بجو پورې موږ ټول سره ناست وو او پوهان صاحب په ډېره نرمه لهجه، په ډېره وسیع لهجه او په ډېر عام فهمه لهجه باندې د دوی پوښتنو سوالو ته جوابونه ورکړل چې دا واقعا یو علمي تاریخي پیښه وه. دا پیښه د پاکستانیانو لپاره ډېره په زړه پورې او ډېر کوشش کوي چې په خپلو مجلو، په خپلو اخبارونو په دې کې د هیئت رئیسه په پوهانو کې د رشاد صاحب نوم هم راولي، خو د نه غوښتله ځکه چې دی تللی و بیرته و دغه ته و افغانستان ته تللی. نو د سره خورا ډېرې ښې خاطرې زموږ موجودې دي او کورنۍ اړیکې مو ډېر ښه وه. دغه خاطرې خو بیا د هغه وخت څخه چې په 2001 کې کال کې چې څه وخت جمهوریت رامنځته شو او وبخښئ څه وخت چې د کرزي په مشرۍ باندې جمهوریت رامنځته شو
او تر ډیره وخت پورې د 4 کال پورې تقریبا اوضاع سمه وه او زه هم کابل ته راغلم نو دغه لا حالات دونه نه و خراب یعنې جنګونه دونه نه وه لارې غټې لارې یا عمومي لارې نه وې بندې سوي خو تګ راتګ د کندهار او کابل ته کندهار څخه هرات او نورو ځایو ته تلای سوی نو دغه وخت سوله او ارامي وه نو زه هم کابل ته ورغلم په 2004 کال کې البته په 2004 کال کې ورغلم نو د علامه رشاد صاحب کور ته په وارو باندې ورغلم او مهمه خاطرې مې د هغه څخه د هغه د کتابو د هغه د ارشیف او د هغه سره د خبرو په لړ کې ترلاسه کړلې او رشاد صاحب محترم خو ډیر مهربانه کاکا زموږ نو ما څخه هیله وکړله چې ته خپل دوستان د ځان سره راوله او زما میلمانه دي ما چې هر څوک ټول چې هغه خو ټول ستا ولیدو ته تږي دي په دې کې شک نشته مګر راځي خپل ټول درته راځي ډوډۍ ته ضرورت نشته خو د ډیر مهربانه او میلمه پاله انسان وو نو ځکه پر دې باندې ټینګار کوي چې یا دوی باید هم راسي انو بیا یو غرمه موږ ورلو ورسره تیر کړل او ډیر دوستان و چې موږ ورلو د پراخ سترخان د وسیع علمي صحبتونه دا د دې څخه مو خوند واخیستی خو په دغه یو بل ورځ بیا زه خاص د دې لپاره بیا ورغلم چې یو مرکه د سره وکم نو په خواني ویډیوګانې وی چې کسټې خوري په هغه ویډیو باندې مې د سره تقریبا نیم ساعت قدر مرکه وکړله چې هغه زما څخه اوس پیلن ژوندۍ راڅخه ده نو په دغه وخت کې محترم رشاد صاحب ته یو ټلیفون رالی دغه ټلیفون ډیر خوش آینده ټلیفون و پر ده باندې زیر وکي چې مبارک ته د علامه لقب درکړسو دا 2004 کالو امکان لري چې اگست میاشت دغه به و دا څنګه وسول په ننګرهار کې د پوهنتون استادان د افغانستان علمي کدرونه د اکاډمي کدرونه دوی سره یو علمي غونډه درلودله په دغه غونډه کې پریکړه د دې وکړه چې پوهان صاحب رشاد صاحب ته د اکاډمیسانۍ په څنګ کې د علامه لقب ورکړي او دا لقب ودته ورکړ شو او ودته ټلیفون وس نو موږ هم ډیر خوشاله سولو او دغه واقعا د خو د دې مستحق وو او دته باید وختي لا ورکړ شوی وای خو کور ودان چې د حق تر سره سو دا یو بل د دوی په کور کې یو څو اوسپنې و دغه کتابتون په مخ کې دلته ایښې وې پر خپل میز باندې ورته ایښې وې نو بیا ما پوښتنه ځینې وکړله چې دغه اوسپنې دي څه لپاره ایښې دي د مرحوم راته وخندل ول دا د امریکایانو تحفه ده چې موږ راکړه څو وخت چې د دوی د کور وڅنګ ته یو راکټ پیر شوی وو یا به د دیارې بم لوېدلی وو خو پوهان صاحب
دغه ټوټې راټولې کړې وي او مخته یې شوې چې دغه د امریکایانو تحفه ده ومشته. نو واقعا د ظریف انسانانو کړنې دي چې دغه سي پیښو ته په یو خاص ارزښت باندې ګوري او دغه ذهنیت د سره د وطن پرستی د سره ورسره